د بلخ د والي د هدایت پر بنسټ مولوي فضل ربی فضلي د بلخ د والي د دفتر د نوي رئیس په توګه وټاکل شو او دغه راز مولوي سلطان محمد سعید چې له دې وړاندې د ولایت مقام د دفتر د رئیس په توګه یې کار کاوه دغه ولایت مقام د کارکونکو چارو د رئیس په توګه وټاکل شو او رسماً یې په کار پیل وکړ. د نوموړو د معرفي په غونډه کې د بلخ ولایت مرستیال والي د ولایت مقام د تامیناتو سرپرست امیر د ولایت مقام مالی مدیر د والي ویان د اړوندو ادارو ټولو امیرانو او مدیرانو او دغه راز یو شمیر ځایي کارکونکو ګډون وکړ. د بلخ ولایت مرستیال والي مولوي نور الهادي ابو ادریس د والي د دفتر د پخوانی رئیس مولوي سلطان محمد سعید له فعالیتونو او کړنو ستاینه وکړه او ټینګار یې وکړ چې مراجعینو ته باید غوره خدمتونه وړاندې شي. ښاغلي ابو ادریس د دې څانګې په ټولو اړوندو کارکونکو غږ وکړ چې له نوي رئیس سره د رښتوني ملګري په توګه همکاري وکړي. هغه په خپله وینا کې دا هم زیاته کړه چې د اسلامي امارت مجاهدینو ته مسؤلیت د یو امانت په توګه ورسپارل شوی دی او لکه څنګه چې دوی په جنگي لیکو کې د خپلو مشرانو امرونه منل، اوس باید د خپلو مسؤلیتونو په چوکاټ کې د خپلو خلکو لپاره نه ستړي کیدونکې هڅې وکړي. د مراسمو په پای کې د بلخ ولایت د والي د دفتر د نوي رئیس په توګه د مولوي فضل ربی فضلي د ټاکل کېدو لیک د کارکونکو چارو ریاست د سرپرست خواجه میر نظام الدین لخوا ولوستل شو او نوموړي ته رسما دغه مسؤلیت ورسپارل شو او د شریعت په چوکاټ کې دغه د بریالیتوب لپاره دعاګانې وشوې.